تم مولاي وزم مولاي، تم د رسول الله مبارک امتی زمما، تم وعده د قرآن خدمت کوم زم د قرآن خدمت کوم، تم وعده د پیغمبر د سنتو خدمت کوم زوی زم کوما. نو دواړه به کینو سره کنه. راشه پیاله چې به اوس کو ډوډۍ به در باندې وخورم، په تندي به دې ښکل کم، په مینه به د دین خبرې وکړو، ما به یا پوهېږې یا به تا پوهې کم. نو کار دې سره چې ته په ممبر کې نه او ځان ترې ډبل میکونه لګلي دي او د ما بد وی مولیانو کې شته. کار دې سره چې یو ملا به بل ملا پسې لګیا دی، ډبل میکونه لګولي، بل پسې لګیا دی، بل پسې بل پسې بل پسې او عوامو ته دا ملا سپکې. نو چې تمام عوامو ته سپک کړي نو عوام زما د دین خبرې بیا نه مني، وایي دا ټیک نه دی، دا غلط سړی دی. نو دا علما دا یو بل پسې چې لګیا دي، خدای ته وګورئ یو بل سره کښېنئ، د مینې په ماحول کې یو بل سره کښېنئ. قسم په خدای که دا د پیغمبر طریقه وه، قسم په خدای که دا د صحابو طریقه وه. په محبت یو بل سره کښېنئ، د یو بل چای وڅښئ، د یو بل ډوډۍ وخورئ. او دیني مسلې بعضې داسې دي چې هغه د غوره او د ناغوره اختلاف دی، په هغې سړی کافر او مسلمان نه جوړېږي. هغه ترې منځه وباسه. خو که کوم د کفر او د ایمان خبرې دي، کښېنئ یو بل سره، یو بل توی کړئ. امت نن په انتشار کې پروت دی، یو پسې کندل، بل پسې کندل، سیاسي لیډر یو پسې کندل، بل پسې کندل، په سټیج د یو بل لوڼې او خویندې یادېږي. دا د پیغمبر طریقه وه. ته د پیغمبر امتي رسول الله مبارک ته خو الله اعلان کړی دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفو نه کار والا، خلکو ته نیغه لار وښایه.